ورونو علماء په مختلفو موضوعاتو بیانات وکړل د وخت د اختصار د وجې زوم ستاسو توجه یو اهم خبره ترا ګرځوما د ډیرو خلکو خیال داده چې بس منځ کوا روزه نیسا حج کوا زکات ور کوا او چې توحید دې منلې بس بیغمه ګرځا بس د اسلام دا پنځه بناګانی دي او دا تا منلې دي خو زمونږ دین پورا دین دی کامل دین دی پدې کې ډېری خبرې نورم شته پاغي واجباتو کی ضرورياتو کی یو فرض او واجب خبره اغه صله رحمی پالل دي اگر رشتہ داری پالل دي چې دا په اجماع د اهل علم باندې صله رحمی پالل واجب دي واجب عملا فرضی د دې کې یو سړی لحاظ نه ساتي نو د داسې ګناګار دی لکه چې د فرض لحاظ سړی نه ساتي او د دې قطع خپل ولی کټ کول خپل ولی ختمول پر خودل دا حرام دی او دا ناجائز دی څنګه چې نور محرمات دي هغه شان داوم یو حرام دی او په دې باندې انسان ګناګاریږي چونکی خپل ولی او رشتہ داری دا د چا نه شروع کیږي په دې کې د چا مقام مخکې دی او بیا د چا خپل ولی کټ کول ډیره عظیمه ګناه ده بالترتیب هغه مختصر بیانو دو قسم حقوق دي من مکلف دیو چې د دواړو خیال بساتو حقوق الله او حقوق العباد د الله حقونه او د الله د بندگانو حقونه الله خپل حق په یو ټکی کې را بند کړی دی الله اکبر داغه جوامع الکلم چې رسول سلام فرمای اوتیت جوامع الکلم دا ما چې کوم آیت کریمه تلاوت کړی دی په دې آیت کې لس اوامر الله ذکر کړی دي یو امر د الله د حق دی او دا نور د حقوق العباد دي دا الله حق سره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله دیو الله عبادت وکي یو اوغنی الله په عبادت کې ولا تشركوا به شيئا او مشرک وای د الله سره ایچ یو شیلارا شیئن پسیاق د نفی کې دا تعمیم پیدا کوي ځکه چې شیئن نکره ده او پسیاق د نفی کې راغلی ده ایش الله سره مشرک وای ک نبی دې ک ولی دې مړ دې ک ژوند دې انسان دې ک پیره دې ک فرشتہ ده بود او که غیر بود ولا تشرکو به شیئا زکه چې دا د الله پاک حق دی الله سره به داغه په حق کې څوک نه شریک وای اوس د بنده حق ذکر کوي نو وی وبالوالدین احسانا ستا وجود چې دی د الله په حکم باندې خو ستا د وجود ظاهری سبب چې دی نو هغه ستا مور او پلار دی نو دویم نمبر حق پتا باندې د الله د حق نه بعد هغه ستا د مور او پلار دی الله پاک وایي چې وبالوالدین احسانا
اے و احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کوئی د مور او پلار سره احسان. بس احسانا نه نکره راوړی دا حالات تبګوري، وخت بګوري. تفسیری مدارک لیکلی دی دا احسان عام دے، کدا بالقول وی او کدا بالفعل وی او کدا بالمال وی. احسان قولی دا دے سورہ بنی اسرائیل کے اللہ پاک فرمائیں چی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف بمورتنوائی معمولی د خپکولو خبره به مغی په مخ کې نه کې، ولا تنهرهما او مرټ غی لرا. او احسان قولی دار چې الله وی وقل لهما قولا کریما، اغه ته د عزت خبرې کوا، د ادب خبرې کوا. احسان فعلی دا دی چې داغه خدمت کوا، ځکه هغه بوډاګان شو، کمزوري شو، ستا خدمت ته ضرورت لري، نو ته به داغه خدمت کې په لاسو خپو باندې، ځکه چې ته وړوکی وې نو ستا ډېر خدمتونه کړي دي. او احسان مالی دا دی چې ته به په هغې باندې خپل مال لګې، چې کله هغه ستا مال ته ضرورتمند شي، ستا په وړوکوالي کې ستا ټول تربیت چې دی نو هغې کړی، تاله جامه هغې در کړې وه، تاله خوراک هغې غم کړو، تاله د علاج غم والدینو کړو. الکریم لا ینسا من احسن الیه. عزتمن انسان هغه خود چا احسان نه هېروي. نو که ته انسان عزتمن انسان نو د خپل والدینو احسان مه هېروه. د هغې د خوراک، د هغې د څښاک، د هغې د جوړې، د هغې د جامې پوره خیال وساته، د هغې ادب او احترام وکړه. د دې وجې نه د مور او پلار ډېر حقونه دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی چې ما حق الوالدین علی ولدهما، قال هما جنتک ونارک. ما حق الوالدین علی ولدهما، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، د مور او پلار حق څه دی په خپلو بچو باندې. نبی علیہ السلام جامعی کلمې وی، بس کدا به یو څوک بیانوي. هما جنتک ونارک، دا دواړه چې دی نو ستا جنت هم دی او دا دواړه ستا چې دی نو جهنم هم دی. که د دې خدمت دی وکړه نو جنت ته به لاړ شي، او که د دې نافرماني دی وکړه نو جهنم ته به لاړ شي. که جنت ګټل غواړې نو د خپل مور او پلار خدمت وکړه، هغې رضا کا. بلکې یو لنډه خبره درته کومه، توجه کوئ. علماو دا مسله لیکلې ده، یو سړی خپل ټیس کول غواړي، خپل حال معلومول غواړي چې زمانه زمان الله خپه دی که خوشحاله دی. ماری خبرې تم خیال دی، مونږ ته څه پته لګي چې اوس الله مونږ نه خپه دی که رضا دی. آسان چل ته وخیم. یو سړی دا کتل غواړي چې آیا رب زمانه رضا دی او که رب زمانه ناراضه دی. نو چې کله د په کور کې مور او پلار ژوندي دي، دی دې سوچو کی چې مور او پلار د نه خپه دي که خوشحاله دي. که مور او پلار تی رضاو نو پوی شه چې د دې انسان نه الله هم رضا دی، ډېرې خوشحاله شي، رب تی رضا دی. او که مور او پلار تی خپو نو دی دې پوی شي چې د ده نه رب هم څه دی، رب تی خپه دی. ولی چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د رب رضا چې دا، د رب خوشحالی چې دا، هغه د پلار په خوشحالی کې دا، او د رب خفګان او غصه چې دا نو هغه د پلار په غصه کېدو کې دا.
حل شو مسئلہ هر سړی رضا سوچو کتا نکور کی پلار رضاو او اس گو رخا حدیث کی د مور حق ډیر ذکر شوه دی نو چې د رب رضا د پلار پر رضا کې دا او د رب خفغان د پلار په خفغان کې دی نو د مور پر رضا کولو خو رب بشک چې دی نو تانه برضای او د مور په خفه کولو باندې تانه بشک چې دی نو ستا رب بسی خفه او ناراضی حل شو مسئلہ اللہ اللہ د دیو جن حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اغت یو کسراغه ان لی امرأة وان امی تأمرنی بطلاقها زما خزدا بی بی میدا او مور راتوی چې دا پرې دا طلاق ولا ورکا اس راغلے ما چس چلو کمتا نا مشورہ اخلما حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ورتوائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی الوالد اوسط ابواب الجنہ پلار چھ دینو دا دا جنت دمینز دروازہ دا یعنی دا غا بہترین دروازہ دا دے خدمت چھ دے نو دا چھ دینو غا بہترین دروازہ دا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ على الباب او زویع نور بست پوشا خزدر تداویم چی پلار چی دے دا دا جنت دا مینز دروازہ دا کستا خوخی نو پا دے دروازہ باندے محافظتو کا دا زان لخاص کا دا حاصلہ کو کدے خوخی نو زائع کا اغا بیا دا علم دا اہل علم مسئلہ دا چی پا دا سے مسئلہ کی بیا منی کنا نو آئی کی لنڈا خبر دادا کہ چرتا خزا خطرناک دا ناکار دا و نقصان پا خزا کی دے نو بیا دا مور و پلار مشورہ منل پکار دی او که نقصان پا کور کی ندے کور والا کی ندے مور و پلار کی دے او تا توی چی دا طلاق کا نو دا بیا ظلم دے او دا ناروا دی نو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق بیا دا غی خبر ممن پا بلا طریقے رضا کا خبار حال صل رحمی د ټولو نه اول د مور او پلار قدر کوا بیا داغي په وجبانی چې ستا څومره رشتہ ده که د پلار په خاندان کې دي ترونه دي پپوګانی دي داغي ټول خاندان شو نیاو نیکونه دي د پلار طرف که د مور په طرف کې دي چې هغه ماګان دي ماسیګانی دي او دارنګ نیاو نیکونه دي د ټولو بخیال ساتي او ماته ته حدیث ویلو رسول الله سلام فرمایي چې الرحم معلقه بالعرش رشتو خپل ولی چې دنو دا به عرش سره زوړندې د قیامت پورز او دا به اعلان کوي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله چا چې یو ذکرې ما پاللې ما الله دې د خپل رحمت سره یو ځکی او چا چې جدا کړې ما او کټ کړې ما الله دې د خپل رحمت نه کټ کی لا يدخل الجنه قاطعون جنت تاغ سڑے نشی دن کے دے چھ سوک رشتہ کٹ کئی دا سوچو کئی خپل خپلوانو دای خیالو ساتي داغي قدر وکي عزت وکي ها په دین کې خل خلاف خبره د تکین خو د مور او پلار بم نه مني وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما خو قران خو وای کنه وصاحبهما في الدنيا معروف د دنیا په کارونو کې او د خدمت کې بداغي منی چونکه تاسو ته پته ده چې دا ډیر عظیم اجتماع ده او ماشاءالله وخت په وخت باندې علما راځي کہ یو عالم وګد بیانو کینو د ټولو ټیم به خراب شي زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم الله دې مو تاسو ټولو ته د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد